بسم الله الرحمن الرحيم. طعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. سورة المائدة شپږم سپاره څلورم رکوع آیت نمبر 4. مخکې آیات مبارک کې الله تعالی د ښکار مطابق خبره فرمایله. دی آیات مبارک کې الله تعالی د اهل کتابو د ذبح مطابق خبره فرمایي. الله تعالی فرمایي اليوم احل لكم الطيبات، نن ورځ حلال کړل شوي دي ستاسو دپاره پاکیزه څیزونه. د طیباتو تعریف شوی و چې حلال وي او پاک څیزونه وي، هغې ته طیبات ویلی کېږي. او یا سلیم العقل انسان هغې ته چې کوم دی پاک ګڼي، نو دغې ته طیبات او پاکیزه څیزونه ویلی کېږي. بیا الله تعالی فرمایي وطعام الذین، او طعام د هغې کسانو اوتو الکتابه چې ورکړل شوی دی هغوی ته کتاب، حل لکم حلال دی ستاسو دپاره، یعنې ستاسو دپاره دغه هم حلال کړی شوي دي پاکیزه څیزونه، خو طعام د هغې کسانو چې هغوی ته کتاب ورکړی شوی دی، چې هغې ته اهل کتاب ویلی کېږي، یهود، نصارا وغیره. د طعام دلته مراد عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي. دغه شانتې ابو دردا رضی الله عنه، ضحاک رضی الله عنه فرمایي چې د دې نه مراد مذبوحه ده یهودو ده. د اهل کتابو مذبوحه چې هغوی یو څیز ذبح کړي، نو چې کوم دی د مسلمانانو لپاره حلال دی. خوراک عام خوراکونه د تمامو کافرانو مثال په طور باندې دال، الوګان وغیره چې داسې عام سبزي پغه کړي، نو هغه چې کوم دی د ټولو مسلمانانو لپاره د هغې خوراک جایز دی. خو اصل خبره د حرمت هغه چې کوم دی په مذبوحه کې دی، چې کوم څیز ذبح کېږي او هغه وروسته چې کوم دی هغوی استعمالوي، نو دغې استعمال بیا د مسلمانانو لپاره څنګه دی. نو د اهل کتابو ذبح چې کوم دی دا صحیح ده، د مسلمانانو دپاره چې کوم دی جایز دی. په هغې کې بیا علما فرمایي د هغې دپاره چې کوم دی 3 شرایط دي، یعنې 3 شرطونه داسې دي چې که چېرې دغه شرایط په دې کې موجود وو، نو بیا د مسلمانانو دپاره د هغې استعمال جایز دی. او که دا 3 شرایط په دغې کې مذبوحه کې چې کوم دی موجود نه وو، بیا د مسلمانانو دپاره د هغې استعمال دا چې کوم دی ناجایز دی. یو دا چې دغه څیز به مسلمانان حلال ګڼي، یعنې د دغې د چې کوم دی مثال په طور باندې سپی ووتو یا نور څه چې څومره حرام ځناور دي ټول دې ووته، یعنې داسې څیز به هغوی ذبح کړی چې هغه عام د مسلمانانو په عرف کې چې کوم دی هغه حلال ځناور وي. او دویم فرمایي چې د الله په نوم باندې به دوی ذبح کړی، چې کله ذبح کوي نو دوی به چې کوم دی د الله نوم په دې باندې اخیستلی، که د بت نوم یې پرې اخیستلی، د بل څیز نوم یې پرې اخیستی، بیا د مسلمانانو لپاره د دغې خوراک او د دغې استعمال چې کوم دی بیا ناجایز دی. نو 2 شرطونه یو ده چې د الله نوم به چې کوم دی په هغې باندې اخیستی، او دریم دا داسې چا به ذبح کړی چې دا به د مسلمانانو نه واپس اهل کتاب شوی نه، یعنې داسې به نه چې اول د یهودیت نه چې کوم دی راوختی مسلمانیت ته، او ده چې کوم دی بیا د هغې نه پس بیا مسلماني پرېښی بیا یهودیت اختیار کړی، یعنې داسې کس به چې کوم دی دا ذبح نه یې کړی. که چېرې داسې کس چې کوم دی ذبح کړی، بیا به د مسلمان دپاره دغه ذبح چې دا کوم څیز یې ذبح کړی، دغه مذبوحه به د هغې استعمال بیا د مسلمانانو دپاره چې کوم دی ناجایز. 3 شرایط چې دا 3 شرطونه کله په دې مذبوحه کې موجود وو، بیا د مسلمانانو دپاره د هغې استعمال چې کوم دی جایز دی. عام طور باندې اهل کتاب مسلمانان چې کوم دی په 3 څیزونو باندې عقیده د عقیدې په لحاظ سره په 3 څیزونو کې چې کوم دی یو دی، یو توحید دی، بل رسالت دی، او بل چې کوم دی بیان د قیامت دی. په دې 3 واړو باندې مسلمانان چې کوم دی په ښه عقیده لري، او په رسالت کې چې کوم دی اهل کتاب بعضې څومره پیغمبران چې دي بعضو پیغمبرانو باندې ایمان راوړي، بعضو باندې نه راوړي. دې 2 څیزونو باندې چې کوم دی ایمان راوړي، یو دا چې توحید، او دویم قیامت باندې. دغې ته ځکه اهل کتاب ویلی کېږي. د دې وجې نه الله وفرمایل طعام د هغې کسانو چې هغوی ته ورکړل شوی دی کتاب، حل لکم حلال دي ستاسو دپاره. او بیا الله فرمایي وطعامکم، او طعام ستاسو حل لهم حلال دی د هغوی دپاره. او بیا الله فرمایي والمحصنات، او هغه پاک دامنې زنانه من المؤمنات د مؤمنانو نه، یعنې چې ایمان راوړونکو
هغوی سره بیا ستاسو نکاح کول هغه چې کوم دی نه جایز دي. او بیا الله فرمایي والمحصناتو حلال دي ستاسو دپاره، یعنې هغه پاکدامنې زنانه من الذین د هغې کسانو نه اوتو الکتابه چې ورکړل شوی دی هغوی ته کتاب، یعنې اهل کتاب من قبلکم مخکې ستاسو نه. خو فقها چې کوم دی فرمایي وایي د اهل کتابو سره د هغوی د زنانو سره نکاح کول جایز دي خو ښه نه دي. یعنې غوره دا ده چې مسلمان د مسلمانې زنانه سره چې کوم دی نکاح وکړي او داسې دی چې د اهل کتابو سره د هغوی د زنانو سره چې کوم دی نکاح وکړي جایز دي، خو وایي ښه خبره نه ده، ځکه چې د هغوی څومره په اخلاقو باندې به اثر وي، د هغوی په کور باندې به اثر وي، په بچو باندې به اثر وي. یعنې څه چې په هغو کې موجود وي نو هغه بیا د هغو په بچو کې هم موجود وي. د دې وجې نه مسلمان چې کوم دی دا ولا پکار دي چې د مسلمانانو زنانو سره چې کوم دی نکاح وکړي. فرمایي عمر فاروق رضی الله عنه دور خلافت ته حذیفه ابن یمان رضی الله عنه کله یمن کې چې کوم دی یمن ته تللی و، هلته د یهودیه زنانه سره چې کوم دی نکاح وکړو. عمر فاروق رضی الله عنه ته خط ولیکو چې کله ورته خط میلاو شو هغې کې لیکلي دا و چې تا د دغه خپله نکاح چې کوم دی ختمه کړه. واپس یې ورته خط راولېږلو آیا د یهودیه زنانه سره ولې نکاح د اهل کتابو سره ناجایز ده؟ عمر فاروق رضی الله عنه وفرمایل زه د جایز او د ناجایز خبر نه کوم، بلکې ته چې زما دا خط ولولې او زه د دې خط د لاس د ایښودلو نه مخکې زما د خط د ایښودلو نه مخکې چې کوم تا د خپله نکاح دا ختمه کړې او فسخه کړې دي. ځکه وایي چې تاسو د امت مقتدیان یې، تاسو بس چې کوم دی اقتدا کېږي، اصل چې کوم دی روان امت دا اهل کتابو له ترجیح ورکړي، بیا به هغې په بدله کې مسلمانان پرېږدي. تاسو به داسې کار نه کوئ. یعنې د دې وجې نه زه د حراموالي خبره نه کوم چې دا حرامه ده، بلکې جایز ده، خو غوره دا ده چې کوم دی مسلمان دا د اهل کتابو سره چې کوم دی نکاح وکړي. د دې وجې نه الله وفرمایل چې هغه پاکدامنې زنانه من الذین د هغه کسانو نه اوتو الکتابه چې ورکړل شوی دی هغوی ته کتاب من قبلکم مخکې ستاسو نه. بیا الله فرمایي اذا آتیتموهن چې کله تاسو ورکوئ هغوی ته اجورهن یعنې مهورهن مهرونه د هغوی محسنین په داسې حال کې چې په نکاح کې راوستونکي تاسو هغوی لره غیر مسافحین یعنې غیر مضیعین الماء چې نه یې چې کوم دی ضایع کوونکي اوبو لره، یعنې نه یې چې کوم دی بدکاري کوونکي، ولا متخذي اخدان او نه وي نیونکي دیو پټو دوستانو لره. یعنې داسې زنانو سره نکاح کول چې هغوی چې کوم دی صحیح داسې ښکاره باندې بدکاري کوونکي نه وي، او دغه شانتې دا پټو دوستانو لره چې کوم دی نیونکي نه وي. او بیا الله فرمایي ومن یکفر هغه څوک چې کافر شو بالایمان په ایمان باندې فقد په تحقیق سره حبط برباد شو عمله عمل ده وهو او دا سړی په آخرت په آخرت کې من الخاسرین د تاوانیانو نه وي. یعنې دنیا کې چې کوم دی هغې دپاره نقصان دی، آخرت کې به چې کوم دی تاوانیانو نه وي. سورې بقره کې چې کوم د دې متعلق خبره چې کوم دی د هغې بحث شوی و. د دې وجې نه الله وفرمایل څوک چې ایمان نه چې کوم دی واوښتلی، چا چې کفر اختیار کړو په ایمان کې، الله فرمایي دې سره اعمال چې کوم دی برباد شو او په آخرت کې به چې کوم دی تاوانیانو وي. الله تعالی د آیاتونو مبارکو کې د اهل کتابو د مذبوحي او دغه شانتې د هغوی د زنانو سره د نکاح متعلق چې کوم دی خبره وفرمایله. الله تعالی فرمایي الیوم نن ورځ احل حلال کړی شوي لکم الطیبات ستاسو دپاره پاکیزه څیزونه وطعام الذین او طعام د هغې کسانو اوتو الکتابه چې ورکړی شوی دی هغوی ته کتاب حل لکم حلال دی ستاسو دپاره وطعامکم او طعام ستاسو یعنې مذبوحه ستاسو حل لهم حلاله ده د هغوی دپاره والمحصناتو هغه پاک دامنې زنانه من المؤمنات د مؤمنانو نه والمحصنات من الذین او هغه پاک دامنې زنانه د هغې کسانو نه اوتو الکتابه چې ورکړل شوی دی هغوی ته کتاب من قبلکم مخکې ستاسو نه اذا آتیتموهن چې کله تاسو ورکوئ هغوی ته اجورهن مهرونه د هغوی محسنین په داسې حال کې چې په نکاح کې راوستونکي تاسو هغوی لره. دې ځکه الله تعالی د مهرونو چې کوم دی متعلق خبره وفرمایله چې اصلا مسلمان د دې نه غافله شي او بغیر د مهر نه چې کوم دی نکاح وکړي. الله وفرمایل اگر که اهل کتاب وي خو بیا هم چې کوم دی تاسو به هغوی له مهر ورکوئ. الله تعالی فرمایي اذا آتیتموهن چې کله تاسو ورکوئ هغوی ته اجورهن
اجرنا داوي یعنی مهورهن مهرنا داوي محسنین پدا سرال کے چبنی کا کرا وستن کی تاسو ابویلا غیر مسافرین نئی بدکاری کون کی ولا متخذی او نوینی ان کی دیو اخدان الفتو دوستان لرا ومن یکفر آسوک چی کافر شو بالایمان فا ایمان باندے فقد بتقی سرحبت بربات عملو عمل ددا وهو اودا سرح فی الآخرت باخرت کے من الخاسرین دتا بانیان نبی صدق اللہ العظیم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وعلى وسلم وسلم اللهم صل وسلم على النبي الكريم وعلى توفيق نصیب کی اللہ قرآن مجید فارمار والے منور کی اللہ قرآن مجید برکات والے برکت کی اللہ کے بدی کی سب مسلط ہے کی سب ہوتا ہے کہ اللہ تعالی معاف کی اللہ تعالی علم لا کی تقبل نہیں نبرا کی ہر یہ عمل استغفر تبارک والله استغفر نصیب کی اللہ کی سب پر رزق والدین اور رسول کی سب مسلمان وفات کی اللہ دیے مجلس کی چاہ کو کی چاہ خاندان کی سو کو وفات کی اللہ کی سب رسول کی سنو مسلمان بیماران دی اللہ کو شفائی کاملہ جنہ مستمر نصیب کی سنو مسلمان قرض داری دی اللہ قرض اخلاص کی سنو مسلمان حجت مندی اللہ حاجتوں پورا کی اللہ سنو استادان کی روح کی برکت واجب رزق کی برکت واجب اولاد کی برکت واجب دنیا و آخرت خوشحالی نصیب کی اللہ سب آخر خاتمہ بالایمان کی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.